یادیږي په هر ځای کې مشران د ثوابې بېشان ښکلي ښکلي دي ځوانان د ثوابې یادیږي په هر ځای کې مشران د ثواب کتونکو اوریدونکو زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری ساده ګل په ننني پروګرام کې ما سره میلمه دی ثناء الله سپی ساتلی دی د نوم تپوس به ترې کوو او د دې سپي د ژوند په حواله به تپوسونه کوو د ثناء الله نه. السلام علیکم ثناء الله. خیر د ژوند ورځې شپې څنګه کېږي؟ تاسو دا سپی ساتلی دی که نه؟ د دې سپي عمر څومره دی؟ تقریبا 25 میاشتې. شناختي کارډ یې جوړ شوی دی؟ داخله ولا وکړه. بل د دې سپي ته چې مونږ وکتو دا زمونږ یو ملګری ستاسو نه یې بوتلی مونږ په دې لاره باندې را روان یو زمونږ نه چې دا ځای رانږدې شو زمونږ نه لار خطا شوه دې سپي زور کوو دې غاړې ته مونږ هغه طرف ته تلو دا څه وجه وه؟ نو بس دا دلته کې وړوکي را بچي رالوی شو لازمي خبره ده چې د دې ځای بلد دی دې ځای ته خپله دې ځان رارسوي که مثال تاسو د شپې هم را روان وي ده به تاسو دې ځای ته رارسوي. نو زمونږ د ډرایور لوکیشن آن کړی آرام شه چې په هغې لوکیشن را روان یو نو لوکیشن خو مونږ آن کړی ده ته څنګه پته ولګېده چې دا ځای داسې دی؟ بس د ده د سپېږمو ساونډ لږ سیوا دی که نه ساونډ یې سیوا دی. او ثناء الله دله خوراک څه ورکوي؟ بس ده باندې دغه چرګ مرګ ورته ویل شو دغه یو شی بل شی ورته ورته خرچه سیوا نه ده؟ خرچه ښایي خرچه ده کم از کم 600 روپۍ د ورځې دې خرچه کوي. او دې چې تاسو خرڅوئ نو د ده قیمت به څومره وي؟ یاره د قیمت نشته دا ما 2 بچي اخیستي په 1,10,000 روپۍ باندې په 1,10,000 روپۍ باندې جوړه دی اخیستې. زمونږ کلي کې سپی لنګه شوي 11 کوترې یې راوړي دي چې هغه دله راولم په 1.5 سلې والې نو څنګه دی خوښه را؟ یاره هغه مې نه لګي یاره. څنګه هغه هم سپی دی او دا هم سپی دی هغه ارزان دی او دا ګران دی؟ دا جرمن دی که نه هغه به بدل کوالټۍ کې دا جرمن دی. نو د دې جرمن خصوصیت څه د ده خصوصیت به دغه تاسو خپله ولیدې په رشته کې چې د سال سپي نه خو څه نقصان انسان ته نشته خوراک خو نه کوي هېڅ نقصان نشته چې کوم ځای کې اور ولګي یا نور مثال داسې غلا راشي یا زمونږ ځناور دي کور کې نور هغه راپرانیستی شي نو دی به باقاعده تا راپاسوي چې راشي او دغه ځای کې مثال تا ته خطره د نقصان ده. مونږ ستاسو دې هوټل کې ناست دا هوټل به هم په دې لوکیشن کې مونږ ورکو خو تا ووایې چې مونږ کره غوره هغه سخی چې دغه شیرې وي سخی چې څه ټایم راپاسي د شپې او پړې پرانیزي نو دې ډایرکټ زما خواته راشي او ما راپاسي څه وي چې خطره ده چې خطره ده. داسې زما یو ورور مې د کشر د شپې په دیوال راوړي نو دې الګ قلار شي چې زه ورپاسم او دته ویم سم شه خپل کس چې باري کس مثال داسې توبه خدای خو چې ماشم بېکار راشي نو تا ته به دې وایي چې راشه. او په ده باندې دا ټرېننګ تا کوم ځای کړی فوجیان خو ټرېننګ په انګو کې کوي په یو ځای کې کوي بل ځای کې خو دله دا ټرېننګ تا څنګه ورکړی؟ دا لکه د ماشومانو په شان یو مستقل مې ورته جوړ کړی دی او په خبره باندې مې پرې کړی دی ډېر وخت دې چې زمونږ د ملګري سره 11-12 ورځې نو تاسو خو به ډېر خفه یو کور والي خپله هم ډېر خفه وم او دې به هم خپله خفه وم زه باقاعده د سترګو نه اوښتې او مینهناک چې د انسانانو دې وخت دا سپي لږ مینهناک دا 11 چې سپی راوړي زمونږ کلي کې په 50 درته حساب کړم نو خوښه هغه مې نه دي خوښ یاره بس والله دې دا یو سپی و دلته نه 200 سپي په اخره کې به ډېر کتونکي تا ویني اوري دې له به څه میسج ورکوي؟ دې ته به زه ووایم دا چې د دې راتلونکي وخت انسانان چې کوم دي د هغې نه دا سپي ځکه بهتر دي چې کم از کم مینه خو در سره کوي انسان خو څه ویني لکه بس چې کوم ځای کې درته کنده وګوري ته دې ور وګورځي خاوره در باندې در واچي او دا سپي چې کوم ځای کې تا ته خطرایي نقصان وي دا سپي به ستا مرسته کوي او ستا سره به باقاعده ښه برابر ولاړ وي. ملګرو دا وه نننۍ مرکه زمونږ د بلې مرکې په انتظار اوسئ اوس به راکوئ ما زما کیمرامین له اجازت د لوی الله په امان.